اوس چې کوم دی نو زموږ په پښتنو کې دا ډېره مشهوره ده بس طالبان چې کوم دي د افغانستان وی کوم باګرام ایربیس چې وی هغه ولا ورکو امریکای له ورکو او ډونلډ ټرمپ چې دی نو هغه دا بیان ورکړ چې دا غي هغه جاز چې کوم دی 1,70,000 پاوند چې کوم دی کنه نو دغه جاز چې کوم دی د C-17 دی یو جاز دی د امریکا سره هغه وی دومره وزن چې دی هغه چتای دا ټینکونه او دا جازونه دا یو څه سامانونه چې څومره درانه دا دی د یو ځای نه بل ځای ته وړي نو دا کم د ایربیس چې دی د باګرام یاد ساده په دې معنی غوري کله چې روس اراده وا چې موږ په افغانستان باندې په دې ملکونو باندې بخامخا داسې یو عمله کوو او هغه مضبوط پاور نو دا په 1950 کې په دې معنی کار شروع کو دا جوړول شروع کړو دا چې کله مکمل بهترین تیار کو روس په خه بهترین خرچه وکړه نو بیا هغه عمله وکړو دا هغه چې کوم جنگ کې بداغي دک اډوا دا باګرام ایربیس چې کوم دا بداغي اډوا نو په دې کې هغه بیا نور کارونه هم ډېر زیات پیسې پیو لګولې روس شو هغه ملاړو او باګرام ایربیس شو هغه نه پاتې شو بیا چې کله امریکا حمله وکړه نو اغیم دلته کې د دې په میلیونو روپیا چې کم دی د دې پر دا رنوي چې کم د پدی باندې لګولې دي او دا ځان لدا باګرام ایربیس چې دا ځان لدا ښکار چې دی یو غټ ملک او ترقی یافته ملک یو بهترین شهري دا داسې امریکا جوړ کو خو چې کله بیا تلو نو هغه کې د اسلحه او ارس پاتې چې هغه جسون ارس ضایع کولی شو هغه خو ضایع کړو خو نور ارس چې ست پاتې شو نو اوس ډونلډ ټرمپ چې کم دی نو هغه انډیا ته د افغانستان حکومت تسوي هغه افغانستان حکومت ته وی چې مال داسې کارو کا چې یا خو زما کوم اسلحه چې تاسو را پاتې شوی دا یا به مال هغه راکې او د کرنه چې ډونلډ ټرمپ راغلی دی نو هغه دا چل کړی چې د دې ته کم د یو اس ایډ نه هغه مدد راځي داسې کمزوري ملکونو ته هغه تقریبا چې $40 مليون یا څومره په هفته کې میاش کې دومره راځي نو هغه په موخه سره بند کړی دي نو دا شرط وته اخی دی چې دا باګرام ایربیس چې کم دی دا مال راکا نو هغه چې کم دی اوس بخیر وځو کې دا افغانستان یو اخبار دی یا نیوز دغه هغه دا شیر کړو چې باګرام ایربیس چې کم دی دا امریکا ته حواله کو نو دا غي نه بعد بیا په خلکو کې دا مسله شروع شو چې دا وګوره طالبانو وی چې موږ د امریکای خلاف یو دا باګرام ایربیس ولا بیا ورکو او دا ډونلډ ټرمپ د دې لپاره ولې زور لګولې دی د دې لپاره زور زکه لګولې دی چې دا باګرام ایربیس چې دی دا تقریبا دا د دې زینا د چینا چې کوم نیوکلیر پروګرام دی اټمی هغه تقریبا د یوې غنټې په فاصله کې دی نو هغه وی چې زب د دې زینا د دې چینا د نیوکلیر سیستم چې دا کم د دې هغه دی د دې بزن نگرانی کومه نو دا دون آسان کار خو نه چې د دې زینا چینا سره وړو کې ملک دی هغه عام ملک خو نه دی دا غي ټکنالوژي چې دا غستانه دوه قدم مخکې روانه ده نو دا خو خیر هغه خپل یو سیاسي دغه کوي په چینا باندې یو دباو اچول غواړي نو باقاعده چې کم دینو د سی آی ای چې کم ډیپټي چیرمن د مایکل ایلس کا سنوم دی وی چې هغه راغلی دی په دې طیاره کې دلته کې او دلته په دې ایربیس باندې باګرام ایربیس باندې کوس شوی دی نو دا څه خبرې دي ګوره افغانستان حکومت دا څه ځکه نشي کولی چې کله د افغانستان حکومت راغلی نو په دې باندې امریکا او د نور ملکونو د هغې چې کوم اتحادیانو ډېرې زیاتې پابندۍ لګولې دي نو هغه پابندۍ په دې باندې لګولې دي نو د هغې نه بعد یو ملک خامخا چلیږي کنه کمزورې ملک چې جنگ پکې پاتې شوي د نور خلکو په امداد چلیږي د نور ملک نو بیا چینا په دې کې ډېرې غټې منصوبې شروع کړي دي په افغانستان کې او دې سره د هغې په مد کې ډېر زیات مددونه کړي دي نو چینا سره دې داسې چرته کولی شي هلته نه خو په امریکا خپل مدد هغه یو اس ایډ والا هم پې بند کړ نو داسې افغانستان والا چرته کولی شي چینا سره هم دشمني شروع کړي او د دې دا کم چې دغه دې هر څه دي دا بند کړي داسې خو چرته هم نشي کېدی که نه نو د دې د وجې نه ټیک دا یو خبر دی او افغانستان معنی د امریکا تر طرف نه ډیر سخت دباو هم دی خو دباو چې کوم دی نو د هغې اخري حد سي خو جنګي کنه او جنګ یو پیر هغې کړی دی او دلته نه تښتېدلي دي نور به هغې څه وکړي او هغې ته چې کوم دی نو افغانستان والا طالبان به تیار وي ذهني نو یاد ساتئ دا بجلیګر مولانا صاحب رحمه الله الله پاک دې قبر د نور نه ډک کړي الله پاک دې وبخي هغه به یو عجیبه خبره کوله څه وخت کې دا د پاکستان په دې ګوادر پسې مشهوره وه وی دا یې امریکې له ورکړه نو هغه به وي د 2 پیسو سړی وي ځان له به د سارې وي د روپۍ 2 اخبار راواخلي وي هغه اخبار به یې نه چکړي او وي داسې کېږي به هغه به ورسره خپله طریقه هم کوله او وي چې تپوس ته وکړي چې هلکه څنګه چل دی بس وایي چې بس ګوادر خو یې ورکړه وی ګوادر یې ورکړه نو هغه به اوس دې سره هغه خپل سټایل کې هغه خپلې خبرې کولې هغه خپلې کنځلې به یې کولې او زموږ په خوله نه راځي هغه غټ خلک وو نو هغه به وایي چې امریکې خو ستا هر څه اغوښتي دي
نو ته اوس وایې چې صرف ګوادر ټول ملک ستا د امریکې دی او ته صرف په ګوادر غموړې نو دا بس خلک ځان له یو په دې میډیا باندې یو خبر داسې کی نو بس اوس خلک دا دي مخکې به خلکو وی ګوادر اوس په پاکستان کې بلکې بین الاقوامي ټوله میډیا کې دا مشهور ده وی باګرام ایربیس یې ورکو امریکا له باګرام ایربیس ورکو نو دا داسې وړه خبره خو نه ده په هغې باندې اخوا چین دا ټولې منصوبې که بندې شوې افغانستان سره د نورو ملکونو امداد هم بند دی نو د افغانستان ملک په حالت څه شي مکمل په جنګ کې پاتې شوی دی او هغې په عمر وخت د خپل امدادونه چې دي کم چې داسې ادارې دي چې هغه خیر خیرات ورته هغې وایي چې دا ادارې دي لکه سیټ د هغې د خیر خیرات اداره ورته وایي د هغې هغه مغې هم پې بند که مدد نو داسې خبره ده د هغې کم چې مشران دي باقاعده هغې د دې دغه کړی انکار کړی چې نه داسې خبره ده دا چې ته مخکینی تصویر خلکو شیر کړی دی او دا داسې نشي کېدی چې مونږ باګرام ایربیس چې د امریکا ته ورکړو مونږ بیا دې دلته نو ښکل څه دپاره او دې سره مونږ دونه وخت جنګ د څه دپاره کوو نو هغې هغه خپل اخبار او نیوز دا چینل جاري کړو ځکه خلکو وایي چې دا خبر به رښتیا وي چې دا ایربیس باګرام چې کوم دی باګرام ایربیس دا یغیله ورک امریکا لا نو دې کې زما د اندازې مطابق خو حقیقت نشته ځکه چې امریکا او د طالبانو خپل منځ کې ډېر سخت جنگ شوی دی او ډېر زیات ډېر وخت په دې کې طالبان ډېر زیات شهیدان شوي دي ډېرې ښځې پکې کونډې شوي دي ډېر بچي پکې یتیمانان شوي دي د هغې نه بعد به دوی داسې کار څنګه وکړي او بل چې چینا او د هغې په خپل منځ کې اختلافات دي او چې ډونالډ ټرمپ وایي هم دا چې زه د دې وجې سره راځم چې د چینا د اټمي نیوکلیر چې کوم سیسټم دی یو ګنټه کې د باګرام ایربیس نه زه به د دې کنټرول اخلم او د دې نگراني به کوم چې دا خبرې هم کوي نو بیا چېرته د باګرام ایربیس ول ورکولی شي